بسم الله الرحمن الرحیم. قربانی باره کې دا یو بل مسله ده چې یو کس قربانی له ساروی واغستو، دا دنه مړ شو یا دنه ورک شو، نو که دا کس مالدار یعنی په د قربانی واجب وا او صاحب نصاب دی، نو د باندې لازم دی د بل ساروی اخلي یا بل حصہ د ساروی دا بنيسي. او کده غریبي په د باندې د بل قربانی اغستل لازم نه دي، ځکه د قربانی په دې ساروی پورې متعلق وا ساروی ختم شو، هغه وجوب ته هم ختم شو. حکم چې مالدار دی نو د قربانی دا وجوب د په ذمہ او په غاړه دی، نو د ذمہ بیا هم برقرار ده، موجوده ده، د به دویم ساروی اخلي، هغه به ذبح کوي. وسو د اولنې ساروی چې کم هغه ورک شوی دی، دا پیدا شو، نو چې پیدا شو او دواړه موجود دي، نو دا غریب سړی دا خو به دا دواړه ساروی ذبح کوي، دواړه په د لازم دي. او کم مالدار سړی دی نو په د باندې که د دواړو سارو قیمت یو شان وو، نو هر یو ساروی چې ذبح کو د قربانی ادا شو. او که د دواړو په قیمت کې فرق وي، نو که اولنې ساروی د ذبح کو په د باندې حصہ صدقې و غیره بیا نشته دی، او که د دویم ساروی ذبح کو او د ریټ د اولنینا کم وو، نو څومره پیسې چې کمی وي دغه به د صدقه ورکړي، خو په شرط دی چې دواړه موجودي او لا ذبح کړي نه د ذبح نه مخکې. وس دا دویم ذبح کو او اولنې بیا ورستو پیدا شو، بیا به هم صدقه و غیره نشته دی.